آیا ستاسو وټساپ میسج ته په خپله جواب کوي؟ که ځواب مو نه وي ویډیو تر پایه وګورئ او دا هنر ته زده کړئ. السلام علیکم، زه عبدالقیوم طاهر یم. هیله من یم چې تاسو په راتګ روغ یاست. ملګرو، ویډیو نه اوږدوم، نو دغه طریقه درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې وټساپ کې داسې سیټینګ ترسره کړو چې وټساپ بزنس په خپله جواب وایي هر میسج ته. ډېره اسانه طریقه ده، ایزي طریقه ده. نو راځم ویډیو باندې شروع کوم. ویډیو نه اوږدوم. دغه وټساپ بزنس ته زه یې کاروم. دا د ملګرو دغه وټساپ بزنس کې دا طریقه کېږي که څوک بل وټساپ لري او غوښتنه یې کوله چې بل وټساپ کې دا طریقه غواړم ترسره کړم، بیا دې کمنټ وکړي، انشاءالله زه په هغه طریقه مو روښایم. میسنجر کې هم دا طریقه کېږي، خو اوس درته وټساپ بزنس کې دا طریقه ښیم. نو راځم وټساپ بزنس باندې زه کلیک اخلم. کله مې وټساپ بزنس باندې کلیک واخیست، صحیح ده ملګرو، د وټساپ بزنس باندې زه کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست دا صفحه په داسې جوړوي، زه راځم پاس 3 ډاټو باندې کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو، دغه 3 ډاټو باندې زه کلیک اخلم. دلته لومړی لیکلي، دوهم وبښئ بزنس ټولز. صحیح ده ملګرو، دغه دویم لیکلي بزنس ټولز. نو دغه باندې زه کلیک اخلم. سمه ده ملګرو. ویډیو ملګرو تر په دقت سره وګورئ تر څو دغه هنر ته زده کړئ. دغه دریم برخه په راجع کې دلته یې لیکلي آی وای میسج. صحیح، دغه باندې زه کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیستم ملګرو، دلته اول سینډ وای میسج دا آف ده. صحیح ده ملګرو، دا به آن کړئ. کله مې آن کړل دلته دغه دوه لیکنه د خپله خلاصه شو، دغه میسج او دغه م آن شو. صحیح ده ملګرو. نو راځئ دلته هغه څه ولیکئ چې تاسو غواړئ هغه ورته جواب وکړي. ما یوه لیکنه کړې، نو مې هغه تیار مې کاپي اخیستې، دا دلته زه پیسټ کوم. صحیح ده ملګرو، تاسو هم دغسې یو لیکنه وکړئ، د خپل ذوق مطابق یو لیکنه وکړئ. هغه بیا دلته که کاپي اخلي کاپي واخلي. ما ځکه په ورډ کې لیکنه کړې، هغه مې کاپي واخیسته، اوس مې دلته پیسټ کړه. نو تاسو که دلته لیکنه کوئ، کله مې لیکنه وکړه دلته اوکې لیکلی، اوکې باندې به کلیک واخلئ. دغه بل سیټینګ دا ده چې دغه دویم ته به راسئ، دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، کله مو کلیک واخیست دلته به اول ته راوخیژوئ. صحیح ده، که دویم کې وي دغه ته به راوخیژوئ، وای سنډ باندې به کلیک واخلئ. دې ګټه دا ده که چیرې تا ته نو کس میسج وکړي، لکه سلام در ولېږي، دغه لیکنه به ورته ځي. بیا ته ورسره لیکنې کوې، نو دغه جواب به ورته نه کوي، ځکه ته ورته جواب کوې. وټساپ په خپله جواب بیا نه کوي، ځکه دغه بیا که تا ورته میسج وکړي، بیا وروسته ډېر وروسته بیا میسج وکړي، بیا ورته وټساپ په خپله جواب کوي. صحیح ده ملګرو. کله مو دا سیټینګ ترسره کړو، نو دلته یې لیکلي سیف. صحیح ده ملګرو، دغه سیف باندې به کلیک واخلو. کله سیف باندې کلیک واخیست ملګرو، نو دغه لیکنه سیف شو. نو که چیرې ته آفلاین وې، نو ستا وټساپ به هر میسج ته په خپله جواب کوي. دغه طریقه ده ملګرو. هیله مند یم چې خوښې وړ مو ګرځېدلې ویډیو یو څه مو ترې زده کړي وي. که یو څه مو ترې زده کړي وي، خامخا لازم یې لایک کړئ. که یوټیوب چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، خامخا لازم یې سبسکرایب کړئ. په دې هیله چې درته نوي نورې هنرونه او مهارتونه راوړم. تر بیا و بلې ویډیو پاک لا اله لرب سپارم. هر چېرته یاست اباد، سوکاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.